دواړو د کتابونو لیکوالو ته مبارکي وایم مننه جی. او محمود ګل یاسر صاحب ته د دوی په ایوارډ مبارکي وایم. زما خو دا خیال و په کتاب باندې خو ډېرې خبرې وشوې چې زه پکې ډېر مداخلت نه کوم. داسې ډېرې مسلې تېرې شوې، مونږ یې نظر انداز کړو، خو زمونږ دا ملګري لکه زه به د حاجي جانزیب مومند صاحب خبره وکړم، دوی هغه یو سندره را یاده کړي چې اجړې له بله ډیوه وړي او ما پسې ځي. نو مونږ له دغه ځای نه را روان شوي نه وو چې دوی پې بیا هغه ډیوې مونږ پسې رابلې کړې، څه څیزونه یې راولېږله. نو ما ویل زه به په دې دغه باندې بیا د دې تحریک په دې انتخاباتو یو څو خبرې وکړم. یو خو د دې هغه رالېږلو څیزونو مونږ لا نه کابینه ټاکلې ده، نه م لا څه د هغې باره کې څه خبر خور کړی دی، خو دوی چې کوم ما ته څیزونه راولېږله نو هغې د رحمان د خوشحال بابا یو شعر را یاد کړ: که نور سود له شعره نه لرم دا بس دی، که نور سود له شعره نه لرم دا بس دی، چې حاسد مې د حسد په اور سپن کړ. نور سود له شعره نه لرم دا بس دی، چې حاسد مې د حسد په اور سپن کړ. دا زمونږ د انتخاباتو یو خو زما دپاره اصل که یو سړی ووایي چې د دومره درنو ملګرو په منځ کې بیا د صدارت دا شمله په سر کول دا اصل ډېره د عزت مقام دی. دا ما مخکې د دې خبرې اقرار کړی چې زمونږ په دې ملګرو کې د صدارت ډېر داسې کسان دي چې زه هغې ته وګورم، لکه سهار صاحب دلته ناستی دی، ګوهر صاحب ناست دی، باچاجي دی، زه چې هغې ته وګورم او ما ته په دې صدارت بیا ځان ډېر ملامته ښکاره شي. زمونږ د دې ملګرو دا جذبه ما په هغه ورځ په دې انتخاباتو کې ولیده. سره چې کوم ملګري وو صحابه کرامو، نو دا مونږ د سیرت په کتابونو کې د تاریخ په کتابونو کې دا لوستلي دي چې کله به داسې خبره راله چې د مشرۍ یا د عزت مقام به راغی نو هغې به یو بل د ټول به د ځان نه درانه ګڼل. زمونږ په د انتخاباتو کې تاسو یقین وکړئ چې ما یو خبره محسوس کړه. لومړی خبره خو مې دا محسوس کړه چې زمونږ ملګري اوس دومره باشعوره شوي دي، د دومره باشعورو ملګرو په منځ کې مونږ ناسته کوو چې کله د مشرۍ خبره راشي، د عزت خبره راشي، نو دوی وایي دا زمانه زیات قابل دی او دا زمانه زیات قابل دی. کوم ملګري چې موجود وو، سهار صاحب تاسو به کتلي د هغې ټولو دغه جذبه وه. بل زما په خیال په لومړي ځل داسې انتخاب وشو چې کوم ملګري دا نورو ملګرو نومونه تجویز کړل، لکه صادق امانزی دی، دی د سکتر دپاره، نو ما ته دا یقین دی چې صادق امانزي ځان ته اوټ نه دی اچولی. سهار صاحب د یو دغه دپاره ملګرو یاد که سهار صاحب ځان ته اوټ نه دی اچولی. د قیصر علي شاه کاکا خیل صاحب دلته ناستی دی. قیصر علي شاه کاکا خیل په دې ټولو چې کله دا کابینه ماته شوې وه د هغې نه پس دی چې کوم کمپین کړی و نو هغې د بل ملګري دپاره کړی و، هلته ملګرو د ده نوم تجویز که. زه به ډېر دعوې سره وایم چې قیصر باچا ځان ته خپل اوټ نه دی اچولی. زمونږ ټولو ملګرو بیا زه د ځان باره کې دا دعوه کوم، دا به یو اقرار هم شي چې ما د ملګرو سره لږه دوکه کړې ده. زه د هغې بخښنه غواړم چې زما په سر الله ګواه دی چې زه د صدر دپاره دوی منتخب کړم چې دی به د صدر، خو زه الله ګواه دی چې ما خپل اوټ چې دی نو هغه ځان ته نه دی اچولی، ما هم دې صادق صاحب ته اچولی. نو زمونږ په ملګرو کې په دغه ورځ ما دا جذبه محسوس کړه. بیا د هغې نه پس هسې زه یو عرض لرم، 3 کاله چې مونږ کوم زاړه تیر کړه، یو خو دا خبره ده چې کوم سړی تاسو ته ښکاره شي چې په ده کې د حسد یا د کینې یا د بغض داسې څه جراثیم موجود دي، نو هغه د دې نه چې هغه سره سړی مقابله وکړي، هغه د دې په ځای د دعا محتاج دی چې هغه ته دعا وکړي، ځکه چې کوم سړي ته په خپل وجود کې دننه دا وینه لګېدلي دي او هغه خوري. ځکه د خوږجان دلته ناست دی، د ده سره په حسد کې مبتلا شم، زما حسد ده ته هېڅ نقصان نه کوي،
خو زه په دننه ځان خورمه. نو کوم سړي ته چې دا وینه لګېدلي دي هغه د دعا محتاجه دی. خو د دې نه پس یو نوی ټرم شروع شه، نو زه یو خواست لرمه چې یو سړي ځان له په دې دغه کې یوې نیمې خښتې یو ډډې ته جومات او یا ګرجه جوړه کړې ده، نو بجای د دې چې زما هغه جومات پسې ټوله ورځ لګیئ او ځان یې د کاره ایستی، هغه له پکار دي په دا خپل باندې دا خپلې د هغه خپل یو نیمې خښتې جومات کې ځان له د جمع انتظام ټیک کړي. موږ دې په قلاره پرېږدي دا یو اعتراض او دا بل اعتراض داسې وخت ضایع کول دي. مونږه 3 کاله د هیڅ چا د اعتراضاتو جواب هم نه دی ویلی. که مونږ یې ویل غواړو، پرون یو نوې ایشو راوچته شوې ده، دا مومند شو او دا د مومندو جرګه شوه او دا شوه او دا هغه شوه. نو دا دومره اسانه خبره ده چې کومو کسانو دا مومند، که موږ د مومندو خبره وکړو، نو هغوی منتخب کړي دي، هغه د شب قدر وو، هغه د چارسدي وو، هغه څوک محمدزی وو. مونږه داسې په لږو اوبو کې د ډوبېدو والا خلک هم نه یي. دا وړې وړې قبیلې او دا زمونږ دپاره څه معنی نه لري. مونږ هغه خلک یي کوم چې رحمان بابا یاد کړي وو. زه عاشق یم، سروکار مې دی له عشقه، نه خلیل یم نه مومن نه دا. زما په خیاله د دې خبرو نه زه د ملګرو ته دا نصیحت کوم او دا خواست کوم چې د دې خبرو نه، د دې مقابله بازۍ نه، د دې حسدونو نه، د دې نه به لاس واخلو. او یو صرف آخري به یو شعر تاسو ته د خوشحال بابا عرض کمه چې ښه سړی د چا په بدو نظر نه کا، که څوک بد ورسره کاندي دی به ښه کا. په باداره ونه تل وریږي کاڼي، ورته ګوره چې باداره ونه څه کا.